بیا د عمر د مرګ نه وروسته عثمان ذی النورین خلیفہ شو. عثمان خلیفہ شو، سازش ورته جوړ شو، په کور کې بند شو، فوج او پولیس او دا ورته رااله چې څوک مړی کو توري پیو چلو. امیر المؤمنین عثمان ذی النورین ورته وی چې کم کار پیغمبر نه دی کړی ځنه زما ځان دی لار شي، خود دوی ځان دی بچ. کور کې ناستو رستو نه په حمله وشو، قران لسته او رستو نه په تبرو فسيكفيكهم الله. دا آیات وی او د سر مازغه په قران ور پریوت. زما عزیزانو دې ته وی نظام اسلام، دې ته وی نظام اسلام. دا عثمان، دا عثمان سره ولا راغه پیغمبر را لګلې ما یو من شات می پکار او چې یو من شات می پکار وکینه کینه بچا قافله را ل د 200 خان ساروان ته وی دي سړی لمن شات ورکا پیغمبر را لګلې. ساروان ورته چې جی من شات چې د بار نه کم شي نو یو انډه سپکو یو درون بیا په وخ بار نه بټینګي. عثمان ذی النورین ورته وی چې د سړی له من شات خامخا ورکو او کبار نه ټینګيږي نو بیا ټول بار والا ورکا. ځه ساروان ورته وی چې جی دا بار به دی وړي څنګه د وخ بار خو سړی نشي وړي یو خم ورکا وخ به ویجی دا اوخ دا سه ده چې دا مخ کینو دا 200 نور ورپسې زی او کدا اوخ د مخ نه لری شي نو دا نور خان بیا زینا وې دا اوخ می دلا ور کړي کدا 200 د دنه بغیر نه دي دا ټوله قافله دلا ور پړې واغسته ورواله مخ کې شبچې په مخ. عثمان ذی النورین خپل ساروان ته وی تلوار ولې کې ویجی ویریدم وسو یری دی واسه نه چې تو سره ته چې تم ور سره ځه وی ولی کتلار شه بد ده. نا ساروان ورته وی چې عثمان تا د پاره خو به ما غوندې نوکران ډیر پیدا شي، خو ما د پاره به تا غوندې آقا بل پیدا نشي. دې ته وی نظام اسلام. مونږ او نظام اسلام